بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال الدین. تاسو ګوره ایچ اف فورکس. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د ډارک کلاود اینڈ پیرسینګ کینډل باره کېږو چې دې کینډل څنګه استفاده موږ کولی شو، پروفیټیبل ټریډ څنګه اخیستی شو، لاس څنګه ساتلی شو، او دا کینډل څومره امپیکټ لري. اکورسي به هم ورسره وایو چې مطلب 80%، 80%، 60-40، هر څومره پرسنټیج دا موږ سره باور لري چې دا مارکیټ کې راښکاره شي. او مارکیټ چې اوس موږ څنګه مخکې ویډیو کې چې دا دې کینډل نه پس مارکیټ اپ ځي یا ډاون ځي، نو دې په اکورسي به درته هم زه وایم دې اکورسي څومره دا چې تاسو په مارکیټ کې دا کینډل ډارک کلاود او پیرسینګ کینډل ښکاره شو، تاسو باید کوم څه ریاکټ وکړئ او 100% باور پې وکړئ. ریسک لږ زیات والی یا کم والی دا ان شاء الله ویډیو کې مخکې وایو. صحیح شو. ښه، ډارک او پیرسینګ کینډل شکل څنګه دی، څنګه کتلی شئ، څنګه تاسو پیژندلی شئ. نارمل شکلونه چې دي دا شان دي په چارټ کې اوس اگزامپل وایو چې نور هم پې ډیفاین سره پوه شئ، صحیح ایکسپلینیشن سره پوه شئ، ایډوانس لیول سره. صحیح شو. ښه، دلته تاسو وګورئ دا کوم یو شکل دی او دا کوم شکل دی. دې ته وایو ډارک کلاود پیټرن هم ورته ویلی شي او کینډل سټیکس هم ورته ویلی شي. دې ته هم پیرسینګ کینډل ورته ویلی شي او پیرسینګ پیټرن هم ورته ویلی شي، ځکه چې یو نه زیات کینډل دی نو دا یو پیټرن هم جوړوي، خو تاسو ته کینډل سټیکس ورته ویلی شي. صحیح شو، جمع د کینډل سټیکس. صحیح شو. ښه، اوس دا ګوره ډارک کلاود، ګوره که ډارک کلاود نوم درته لږ سخت انګلیش پښتو ته واړوئ، یعنی مطلب ډارک کلاود توره ورېځ. صحیح شو، توره ورېځ ته موږ چې وایو ډارک کلاود ورته وایي. د انګلیش لغت دی، پروا نه کوي. حالا چې نوم مهمه نه دی، که نوم دی یاد نوم دی غلط هر څنګه وي، مطلب شکل ذهن کې کېنوئ چې دا بیا تاسو شکل پکارېږي په چارټ کې. صحیح شو. او دا پیرسینګ څنګه دی، پیرسینګ کینډل دا شانتې دی. ګوره د ډارک کلاود کینډل چې دی اولنی کینډل سپین جوړیږي، دویم پسې تور جوړیږي، دا په ساده چارټ کې. او په رنګه چارټ کې چې تاسو وګورئ نو دا اولنی کینډل باید دا ضرور خبره ده، ځکه بعضې کینډل مخکینی ویډیوګانو کې بعضې کینډل کې موږ ویلو پروا نه کوي، بعضې شکلونه، بعضې رنګونه، یعنی مثال همر شو، هنګینګ مین شو، داسې مطلب هغې کې رنګونه پروا نه کوي، خو دې کې رنګ ډېر تاثیر لري. رنګ تاثیر لري مطلب که اولنی کینډل باید سپین وي او دویم کینډل باید تور وي، یعنی مطلب رنګه چارټ کې اولنی کینډل باید شین وي او دویم کینډل باید څه وي، سور وي. صحیح شو. همدا شانتې په دغې پیرسینګ کینډل یا پیټرن کې دې کې هم اولنی کینډل باید تور وي، دویم کینډل باید سپین وي. په رنګه چارټ کې اولنی کینډل باید سور وي، دویم کینډل باید شین وي. صحیح شو. شکل سره خو انشاءالله آشنا شوئ، که بیا هم نه اشنا یې ټایپ کړئ ویډیو او سکرین شاټ ترې نه والی. ښه، دلته ګوره پیرسینګ اول به راشو، دلته موږ به ګرافیکل شکل دلته ووایو چې ګرافیکل شکل کې تاسو ته اگزامپل سره پوه شئ چې تاسو په مطلب پوه شئ دا کینډل څنګه راښکاره کېږي او څنګه موږ پې پوه شو. صحیح شو. ښه، دلته اوس وګوره موږ سره چې راښکاره شو، دلته اوس موږ سره کم کینډل راښکاره کېږي، کم پیټرن راښکاره کېږي. تاسو دې کې دغه زه تیار رسم وباسم، که تاسو مخکینی یو څو سیکنډ تر څو دا خطونه پوره کوم. تاسو دلته وګورئ دا کم کینډل دی، دا ډارک کلاود کینډل دی او که پیرسینګ کینډل دی. کوم یو دی؟ 1 2 3 4 5. صحیح شو. دا چې دی ډارک کلاود کینډل دی. که تاسو جواب ورکړی خو ښه دی، ویډیو زر تاسو په یو څه پوهېږئ. صحیح شو. کمنټ باکس کې جواب را سره شریکوئ. ښه، دلته تاسو وګورئ دلته موږ سره څه شو، ډارک کلاود پیټرن راښکاره شو او دا موږ ولې نیمۍ کې دا باید د نیمۍ پورې څه شي، دا دویم کینډل باید د دې نیمۍ پورې جوړ شي. دې نه که لاندې راغی هغه بیا ډارک کلاود کې نه راځي، بیا بل پیټرن یا بیخي کم پیټرن نشي جوړېږي یا کم کینډل صحیح نه دی. صحیح شو. دلته اوس موږ سره څه شو، دا پیټرن راښکاره شو، دا کینډل راښکاره شو، چې ډارک کلاود کینډل سټیکس راښکاره شوې او مارکیټ لاندې ښکاره کړي. نو مطلب دې نه معلوم شو چې مطلب مارکیټ باید بره ټرینډ کړي، یا لږ وخت یا ډېر وخت اول ته باید چې کله ډارک کلاود پیټرن راښکاره شو یا کینډل راښکاره شو، هغې نه پس مارکیټ امکان لري ډېر لري چې لاندې راشي. ښه، اکورسي څومره ده؟ اکورسي چې ده د دې 60% پورې اکورسي ده. صحیح، 80% پورې اکورسي ده، 50 نه 80% پورې، 50 نه تر 60% پورې اکورسي ده. صحیح شو. اکورسي مطلب قویوالی، زور، طاقت. صحیح شو. ښه، همدا شانتې مطلب بره نه لاندې تللی مارکیټ، لاندې تللی. صحیح شو. دلته اوس موږ سره کم کینډل راښکاره کېږي، دلته موږ سره چې راښکاره کېږي پیرسینګ کینډل راښکاره کېږي. صحیح شو. دلته موږ سره کم کینډل راښکاره کېږي، دلته موږ سره پیرسینګ کینډل راښکاره کېږي او مارکیټ شی وکړو اپ ټرینډ یې وکړي او مارکیټ شی وکړي بره لاړو. صحیح شو. ښه، دلته تاسو پوه شئ انشاءالله په دې کینډل کې موږ چې وکړو مارکیټ امکان لري چې بره لاړ شي. دې هم همدا شان حساب دی چې مطلب باید دویم کینډل چې کوم شین جوړیږي هغه باید د دې د تیر کینډل چې کوم جوړ شوی د هغې نیمۍ باډي ته ورسي. هغې نه بره جوړ شو، بره لاړو کینډل او کلوز شو، هغه یا که بل پیټرن چې نه جوړ شو، تاسو پوه شئ بل پیټرن دی خو هغې باندې هغسې بل پیټرن غوندې عمل وکړئ، او که نه بل پیټرن یا کوم کینډل جوړ نه شو، خو بس
تیر شي تېنه دیجې نه اوایډ کوي دلته ټریډ مهمه نه ده دا زر شرط نه دی چې دلته تاسو ټریډ ولګوئ ښایي دې اکیورسي څومره ده پرسنټیج څومره دی د قوي والی دی دې هم د 50 نه 60% پورې دی د دوه دواړو اکیورسي یو شانتي ده صحیح شو یو رقم ده ښه بعضې صورتحال کې چې ډېر ښه قوي جوړ شوی 70% اکیورسي هم رسیږي بعضې د پیټرنونو د کینډل خو څنګه سایکالوژي او نور هم د ستاسو نور نالج هم ضرور دی بعض وخت کې د نیوز امپیکټ هم زیات وي نیوز امپیکټ د وجې دا کینډل پیټرن اوایډ کیږي کار نه کوي او مارکیټ یو خواته ډیر زیات موومنت کوي نو هغه وخت کې ځان خیال کوئ چې کینډل سټیک هم د نیوز امپیکټ سره څنګه کې ګورئ چې نیوز خو په دې وخت کې نشته ځکه چې نیوز کله راځي نو بیا اکثریت کینډل سټیک سي یا پیټرن یا مکمل دا چې دی لږ ذره بعضې چې دی کمزوریتیا د وجې هغه شانتې عمل نه ښیي او مارکیټ د هغې برعکس ځي صحیح شو نو احتیاط کوئ او خاص کر چا څومره د هغې باور زیات دی خپل لوټ سایز وړوکې کوئ وړوکې لګوئ او تر څو اکاونټ هم محفوظ وي او د خطر او تاوان نه بچي صحیح شو ښه دغه موږ سره چې شو دا موږ سره ګرافیکل شکل شو اوس راځو ریل اگزامپل ته بس شروع به دې ځای نه وکړو دلته موږ تیار د اگزامپل خو موږ خیر نه دي راغستي دلته به موږ تاسو یو ځای اگزامپل وګورو چې مارکیټ دلته اوس اپ ټرینډ تللی دی دلته اوس ګورو اپ ټرینډ کې اول ګورو یا ډاون ټرینډ ګارو کې چې موږ ته ډارک کلاود یا پیرسینګ کینډل راښکاره شو همالته موږ هماغه شانتې عکس العمل ښیو صحیح شو ښه دلته اوس ګورو موږ دلته موږ سره وګورئ دلته چې را سره جوړ شوی دی دا یو را سره موږ سره چې جوړ شوی دلته جوړ شوی دی دا ډارک کلاود جوړ شوی دی خو دا لږ ذره دلته دا باید دا کینډل چې دی دی باید لږ ذره ښکته جوړ شوی نو بیا لږ ذره اکیورسي صحیح وه دا کینډل دغه صحیح و دا پیټرن یا دا کینډل صحیح جوړېده ډارک کلاود کې هلته بل اگزامپل ګورو پروا نه کوي چې یو کینډل غلط جوړ شوی و نو هلته موږ ټریډ نه لګو دا ضرور نه ده صحیح ده دلته راځو دې ځای کې ګورو که دلته کوم ځای کې دا کینډل جوړ شوی مارکیټ نوی مارکیټ کې دې ځای کې خو څه نشته دی ډارک کلاود څه نه دی جوړ شوی دا دی دلته اوس وګورئ مارکیټ ډیر کم موو کړی حالا چې دا موږ حسابولی شو دا موږ چیک کولی شو ډارک کلاود کې حسابولی شو ځکه چې دې نیمۍ نه لږ زیات راغلی دا اوس لږ کمزوری دی دلته تاسو وړوکی ټریډ لګولی چې ګوره کمزوری دی بیا مارکیټ ډیر ډاون تللی دا معنا پروا نه کوي دلته تاسو به احتیاط کوئ حتما به احتیاط کوئ ګوره بعض وخت یې د مارکیټ سي ډیر به ډاون تللی ډیر به پروفیټ ځای تاسو جوړ کړی خو موږ د مکمل د سټریټجي په مطابق ځو مطلب زموږ سټریټجي چې دا که چیرې دا ویک و موږ خپل لوټ سایز چیک کوو کم یوز کوو صحیح شو ګوره همدغه دا اوس ویک دی دلته ما مخکې اوایډ کړی مخکې ما ټریډ نه کوو خو بیا هم ګوره که څوک ټریډ بیا هم د ځینې کوي مطلب هلته بیا خپل لوټ سایز وړوکی لګوئ څه کوئ لوټ سایز وړوکی لګوئ دا شی شو ډارک کلاود پیټرن شو مارکیټ لاندې نه بره تللی څو ورځو نه بر روان دی د 28 د جولای نه بر روان دی تر 31 د جولای پورې یعنې 4 ورځو نه زیات مارکیټ شی دی بره روان دی نو دغه خاطر یو ساعته چارټ دی او ګولډ دی تاسو هر یو ځای کې داسې شی کولی شئ که بیټکوین یې که سټاک مارکیټ یې که همدغسې کرنسیان یې تیل یې همدغه سره زر هر یو شي کې تاسو کولی شئ چې دا پیټرن دا شی نه تاسو استفاده کوئ صرف پریکټس غواړي صحیح شو ښه دا کینډل د دې نیمۍ نه لږ زیات راغلی خو باید نیمۍ څومره چې نیمۍ د دې تیر کینډل نیمۍ ته راغلی او هغومره کوي او لږ زر زیات راغلی لږ کمزوری دی پروا نه کوي ښه اوس دا کینډل څنګه کوو اوس دا کینډل چې شو دا اوس موږ سره چې شو ډارک کلاود پیټرن جوړ شو دې کې موږ ګوره ټریډ چېرته لګوو د ټریډ ځای پوزیشن باید پیدا کړو ټریډ پوزیشن چېرته دی موږ ټریډ پوزیشن اوس موږ چې کوو د اولني نه والا دویم دریم څلور کینډلو پورې صبر کوو چې اولنی کینډل باید د دې کینډل نه شروع هم لاندې وکړي او شروع یا شروع د هر ځای نه کوي خو مطلب کلوز باید لاندې وکړي ځکه چې موږ لاندې خوا د ټریډ لګوو صحیح شو یا اولنی یا دویم یا دریم یا څلورم خو اولني دوه لږ کوي او بیا دریم څلورم کې نور هم خپل سټاپ دغه لوټ سایز وړوکی کوي او سټاپ لاس هم حتما ورکوئ صحیح شو نو دلته څو ګوره اولنی چې دی کلوز لاندې نه دی کړی دویم لاندې نه دی کړی دریم هم لاندې نه کړی څلورم کلوز چیک کړی څلورم کلوز دلته لاندې کړی دی کوم کینډل نه د دې د سور کینډل سره موږ محاسبه کوو صحیح شو سور کینډل نه یې لاندې کلوز کړی نو اوس دا چې ښه جوړ شو کلوز شو هغې نه پس موږ ټریډ چېرته لګوو ټریډ موږ په دې کینډل کې لګوو ټریډ موږ چېرته ولګوو ټریډ موږ په دې کینډل کې ولګوو سټاپ لاس بره های کې ورکوو او ټیک پروفیټ چې دی موږ 1/2 ورکوو دا 1/2 موږ پروفیټ ورکوي ټیک پروفیټ او دا دی موږ سره ټیک پروفیټ یې هیډ کې او
موږ مارکیټ کې پروفیټ واغستو مارکیټ نه وته حالان چې اوس کدا موږ پرېښې وې دلته موږ ته د څومره پروفیټ راکولی شو یو پر 15.5 چنده یعنی مطلب څه یو پر 15.5 چنده مطلب کله چې تاوان کوو نو په $55 موږ پروفیټ کولو همداشان دي که غټ حساب ته واړو $1 موږ تاوان $100 تاوان کوو او $550 موږ ګټه کوله همدغه حساب سره تاسو څه کولی شئ محاسبه ورته کولی شئ یو پر یو پر دو یو پر درې دغه حساب باندې انشاءالله پوهیږئ چې یو پر یو پر دو مطلب څه شی دی تېرو ویډیوګانو کې ما ایکسپلینیشن دې خبرو کړی صحیح ده ښه دلته تاسو څه ګورو دلته موږ تاسو ګورو چې بل اگزامپل پیدا کو هر یو کې یا پیرسینګ کې پیدا شو یا ډارک کلاود کې پیدا شو دلته ګوره دا کینډلې چې دي دا چې مارکیټ ډېر ښه موو بره کړی یا ډېر لاندې کړی نو هغه ځکه لږ ډېر راښکاره کېږي او بعض ځینو کې کم راښکاره کېږي نو په دې خاطر محدودیت شته شاید دې وجې نه ویډیو لږ اوږده شي زه دلته بیا هم اگزامپل ګورو چې پیدا شي ښه خبره صحیح شو دلته ګوره دې ته دا مې اپ ټرینډ مارکیټ تللی دی دې ته موږ ویلی شو چې دې ته موږ ویلی شو ډارک کلاود پیټرن ډارک کلاود ګوره مارکیټ بره تللی دی څو ورځونه مسلسل بره تللی د 25 جولای نه تر 28 جولای پورې نو مطلب څه 3 ورځې کم از کم 3 ورځې مارکیټ بره تللی یو ساعته چارټ دی صحیح شو دلته څه ګورو موږ سره تاسو دلته وګورو ښه دلته څه ګورئ موږ سره چې جوړ شوی دی دا د ډارک کلاود جوړ شوی نیمۍ ته نیمۍ نه بلکې زیات راغلی دلته هم تاسو سټاپ لاس خودمن ورکوئ خو لاټ سایز وړوکی کاروئ صحیح شو دلته اوس موږ ټریډ چېرته لګوو ټریډ مې د مخکې ویلی چې اولنی دویم دریم کینډل هر یو کینډل چې لاندې کلوز شو نو اولنی کینډل چېرته کلوز شوی لاندې کلوز شوی دی دویم کینډل کې ډایرکټ موږ ټریډ کوو نو دا دویم کینډل کې موږ څه وکړو ټریډ وکړو په دې کینډل کې موږ ټریډ کوو او خپل سټاپ لاس پریویس های کې ورکو دا دی پریویس های دا هم های دی پریویس های دا دی صحیح شو دا پریویس های شو او ټیک پروفیټ بلکې موږ د ټیک پروفیټ یو پر 6 چنده راکړی خو موږ ټیک پروفیټ څومره راوړي یو پر 2 چنده خپل سټریټیجي په مطابق یو پر یو نیم یو پر 2 پورې پروفیټ راځي چې دا ښه پروفیټ دی اکثریت ښه هیټ کیږي او تاسو وړوکی اکاونټ یا غټ اکاونټ او سلو چې ګرو کیږي هغومره په دې مارکیټ کې به تاسو ډېر شي زده کیږي او انشاءالله تاسو به پروفیټ کې اکثریت پروفیټ کې صحیح شو ښه دلته راځو ګورو چې اوس پیرسینګ یا بل کم کینډل موږ پیدا کو د هغې نه پس څه کوو ټریډ لګوو صحیح شو دلته اوس ګورو موږ څه شی دلته اوس یو پیټرن ګورو دا پیټرن چې دی دلته دا نیمۍ ته راغلی دی دا څه کیدی شي ډارک کلاود پیټرن کیدی شي خو دا بیخي ډېر زیات چې دی باډۍ سره باډۍ نه نیمۍ نه بیخي زیات اوښتی دی نو چې لږ نیمۍ کې وی بیا به ډېر ښه راغلی وی صحیح شو دا داسې کینډل نه چې اوایډ کوئ ښه دی پروا نه کوئ دلته شاید بل پیټرن دا دی جوړ شوی دی ډبل ټاپ پیټرن جوړ شوی دی نو دې دلته تاسو که نور شي زده کړي هغې نه استفاده کولی شئ خو رسک خطر به ډېر نه الی صحیح شو اوس دلته تاسو ګوره بل مارته چې مخکې خبره مو وکړه چې تاسو د نیوز وخت کې احتیاط کوئ نیوز وختو کې کله چې کینډل ډېر زیات اوږد شوی وي یا ډېر زیات چې مطلب کینډل هغه وخت کله چې مثال کینډل ډېر زیات اوږد دي یا لاندې خواته یا بره خواته نو هغې نه ځان اکثریت ساتئ اوس دلته تاسو وګورئ دې ځای کې هم که تاسو بعضې خلک وایي دا مې یو ډارک کلاود جوړ شوی دی خو نه دلته دا کینډل ډېر زیات امپیکټ پیدا کړی دی دا کینډل ډېر زیات اوږد شوی دی نو چې ډېر اوږد شوی دا د نیوز امپیکټ دی دې وخت کې مارکیټ اکثره فلکچویشن ډېر یا بره یا ډېر بې سوره فلکچویشن کوي یا سایډ ویز وي دلته وګوره سایډ ویز تللی دی صحیح شو نو دلته تاسو ټریډ مه کوئ اوایډ کوئ ټریډ دلته اوس ګورو بل پیټرن ګورو دلته دا به لږ داسې وکړو چې موږ سره صحیح معلوم شي چې کوم پیټرن د دغې دی صحیح شو ښه اوس که دلته موږ وګورو دا یو پیرسینګ پیټرن هم دې ته موږ ویلی شو خو دلته چې دی موږ سره دا یو اوږد کینډل جوړ شوی دی خو نسبتا برابر دومره اوږد ډېر زیات اوږد هم نه دی صحیح شو نو دې خاطره موږ دلته هم کولی شو چې دې ته پیرسینګ کینډل دې ته مو ویلی شو د پیرسینګ کینډل دې ته موږ ځکه وایو چې مارکیټ خو یو موو ډاون یو سایډ وی تللی دی سایډ وی مارکیټ دی دې ځای نه بعد بیا لاندې راغلی تر دې ځای پورې صحیح شو
دا د څوم تاریخ نه واله دا د 12 د جولای نه واله تر 18 د جولای پورې نو مطلب څه 15 ورځې مارکیټ مسلسل سایډ ویم تل او بیا نور ډاون مووی کړي نو دومره سایډ وی چې مارکیټ لاړ شي نو او چې بیا موو یو طرف ته روان شي نو امکان ډیر لري چې هغه ته موږ ویل شو چې یا دا یو ټرند کړي دی یو سیټ ته ټرند کړي سي شو نو د اوس وګوره مارکیټ ډیر موو سایډ وی کړي او د دې نه نو ډاون تل نو دلته اوس موږ ویل شو مارکیټ ډیر وخت نه لګ ډاون روان دی لاندې روان دی نو دې ته موږ چې کولای شو دلته موږ چې کولای شو دې ته یو پیرسینګ کینډل هم ورته ویل شو پیرسینګ کینډل ورته وایو دا وګوره مکمل یو ډاون سایډ ته سور کینډل جوړ شوی هغه نه پستا یو کینډل شین جوړ شوی بره د باډي نیمه پورې اجازه لري چې لاړ شي نو دغه نیمه پورې متلی شو خدای لږ بره تللی نو دا لږ زرخه دې دا دویم کینډل جوړ شوی دا لږ ښه جوړ شوی ځکه چې دې نیمه پورې چې تللی وي بیا هم نیمه پورې چې لاړ شي اجازه مطلب لري نیمه پورې چې لاړو باډي پورې د تیر کینډل نیمه باډي پورې اجازه مطلب لري چې دې ته موږ پیرسینګ کوي پیرسینګ کینډل وایو هغې نه که لږ ښکته مو یا چې لږ برم شو تېنه لږ زره کمزوری کیږي او دا چې لښکته شو دا هم لږ کمزوری دی نو دې خاطره بیا هم او دلته کینډل هم اوږد دی موږ سره دلته تاسو چې وکئ ټریډ وکئ صحیح شو دا هم یو پیرسینګ کینډل کې موږ حسابولی شو خو دلته تاسو لاټ سایز وړوکی کار کوئ لاټ سایز وړوکی کار کوئ ټریډ چېرته لګو ټریډ اوس پیرسینګ کې چېرته لګو څنګه مې چېرته په ډارک کلاوډ کې ویلې دي کې هم همداشان ټریډ لګو چې اولنی کینډل دویم کینډل دریم څلورم کینډل پورې چانس لرو چې هغه باید هلته لاندې باید کلو شي دلته باید بره کلو شي دا وګوره دې او د کم کینډل نه بره کلو شي د دویم کینډل نه بره کلو شي صحیح شو نو دا دې کینډل نه چې د بره کلو شوی دلته اوس موږ چیک کوو بای ټریډ لګو دې کې موږ بای ټریډ لګو سټاپ لاس چې د پریویس لو کې ورکو دا دلته ورکوي شي دا پریویس لو دا موږ دا صحیح شو دلته ګوره ټیک پروفیټ موږ د څومره راکړی دی یو پر 15 چندونه زیات راکړی صحیح شو یو پر 15 چندونه زیات راکړی خو موږ یو پر 2 چنده پروفیټ الو او خپل قوانین شرایط سره مخکې ځو چې هماغه پروفیټ زموږ هیټ شي او خبره ختمه دا وګوره یو پر 2 موږ ته پروفیټ راکړی مارکیټ نه ووتو دغه شان تاسو خپل اکاونټ سلو ګرو کولی شئ صحیح شو ښه او دلته تاسو کوم ګورئ له مارکیټ ډېر وخت نه صحیح د بره روان دی نو دغه ځایونو کې تاسو بیا کولی شئ چې یا خو ټریډ بالکل اوایډ کړئ ټریډ ونه کوئ او که بیا هم وایي چې والا چانس راته میلاو نه شو یا څه شی ډېر کم چانس رانه میلاو شو یا مطلب تاوان مې کړی چې لږ ریکوري وشي یا څه بل څه هر څه مشکل شي او ته وایې چې نه حتما زه ټریډ کوم نو هغې د خاطره بیا لاټ سایز وړوکی کاروئ صحیح شو نو داسې ځایونو کې چې بیرته داسې خطرناک ځای کې دلته اوس ریسکي ځای موږ دې ته ویلی شو ځکه چې مارکیټ عموما اپ ټرینډ کړی بیا دې لږ ځای کې لږ ځای نه بلکې ډېر وخت دی د 15 ورځو مارکیټ دی چې ډاون تللی دی دا هم ښه دی خو مګر لږ ذره سي ډېر ډاون نه دی تللی چې سایډ وی تللی نو دې خاطره دا لږ کمزوری ټرینډ دی صحیح شو نو دې کې دې کې موږ څه کولی شو خپل لاټ سایز وړوکی کارولی شو خو سټاپ لاس به حتما ورکوئ سټاپ لاس نه هېڅکله اوایډ کوئ مه ښه دلته راځو دلته اوس مارکیټ کې ګورو بل پوزیشن څه شی ګورو بل ګورو پیرسینګ کینډل ګورو پیرسینګ کینډل یا پیرسینګ پیټرن هم ورته ویلی شئ او یا ډارک کلاوډ پیټرن هم ګورو ښه دلته راځو شاته لږ زره نور هم راځو اګزامپل ګورو پروا نه کوي لږ زره ویډیو ماته پته ده چې د سرچ سره اوږدیږي زه چې دا سرچ کوم دا دا بعضې کینډلې چې دي یا بعضې پیټرنې چې دي هغه لږ زره پیدا کېدلې په چارټ کې لږ مشکل چې سرچ کې ځکه چې ډېر کم راښکاره کېږي ځکه چې دا اوس د مکمل ټرینډ د چینجولو پیټرن دی د مکمل ټرینډ د راګرځولو پیټرن دی صحیح شو نو دې خاطره موږ سره داسې کینډلې داسې پیټرنې ډېرې کمې پیدا کېږي یا په مارکیټ کې یا چارټ کې ډېر کم لیدل کېږي صحیح شو نو دې خاطره دلته اوس پیدا کول لږ وخت نیسي دا مو څه ګوره دلته مو څه ګوره ډارک کلاوډ پیټرن دی دا شارټ لیم بره تللی دی اوورال هم دې ځای نه بره تللی خو دلته بیا موږ سره ډاون ټرینډ کې راغلی دی صحیح شو دې ته موږ څه نه شو ویلی دا مو یو قوي ډارک کلاوډ پیټرن نه دی ځکه چې ډېر شارټ مارکیټ که شارټلی ټریډ څوک کوي او دومره لږ ځای کې مارکیټ وایي چې دا بره لاړو دا اوس دلته ډېر ویک راځي دې خاطره موږ دې نه اوایډ کوو ټریډ نه لګوو پکې صحیح شو دلته راځو بیکورډ ځو او دا کینډلې به لږ داسې اوږدې کړو چې دلته موږ سره کلیر معلوم شي دلته اوس وګوره دې ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ یو پیرسینګ کینډل ویلی شو پیرسینګ کینډل ورته څنګه ویلی شو کوم یو دی دلته تاسو که معلوم کړی هم ښه ده که نه زه درته اوس هم په نښه کوم زه دا چارټ لږ زره صحیح منظم کړمه
دا به لږ داسې کو، لږ به یې داسې کو چې موږ سره لږ کلیر شي. صحیح شو؟ دا اوس دلته تاسو وګورئ، دلته اوس مارکیټ موږ سره څه شوی دی، مارکیټ څه شوی دی، ډاون تللی دلته ډاون تللی دی. ډاون چې تللی دی دې نه پس ته دلته موږ سره دا به لږ ذره زه بره کړم. ښه دلته اوس وګورئ موږ سره مارکیټ څه شوی دی، مارکیټ ډاون تللی څومره وخت نه ډاون روان دی، د 2 د جون نه واله تر څومره پورې، 5 د جون پورې، یعنی مطلب 3-4 ورځې مارکیټ څه شوی دی، لاندې تللی دی. صحیح شو؟ نو ډېر وخت نه مارکیټ ډاون تللی دی. دلته اوس موږ سره څه شوی، پیرسینګ پیټرن راښکاره شوی. ګوره د نیمې پورې تللی دی، دا د نیمې پورې تللی، نیمې لږ بره دی د دې تیر کینډل، خو پروا نه کوي، لږ ذره بره هغه لږ ویکنیس ښیي، یعنې کمزورتیا یې ښیي چې دا کینډل لږ کمزور دی، خپل لاټ سایز وړوکی لږ ولګوئ، نور صحیح دی انشاءالله. صحیح شو؟ دلته اوس موږ سره پیرسینګ کینډل راښکاره شو. دلته اوس موږ څه کوو، دلته اوس موږ ټریډ لګو. ټریډ څنګه لګو، ټریډ چېرته لګو، ټریډ چې دی موږ چې څنګه دی دویم کینډل، دا څنګه چې دا کینډل جوړ شو، پیرسینګ کینډل جوړ شو، دې کینډل سره دویم کینډل موږ سره بره کلوز شو، هغې نه بس موږ ټریډ لګو، بای ټریډ لګو او خپل سټاپ لاس ازمن ورکوو. صحیح شو؟ یو پر دوه پروفیټ ږدو. صحیح شو؟ دلته راځو، ګوره پریویس لو چې دی، پریویس لو موږ سره دلته نږدې راځي، پریویس لو که دلته موږ ورکو دا نږدې ډېره نږدې راځي، نو دې خاطره موږ سپورټ لاین تاسو مو ورکوی شو، دا پریویس لو موږ سره ډېر لو چې ده دلته دا ده. صحیح شو؟ دلته موږ څه کوو، یو پر دوه پروفیټ ورکوو، یو پر دوه څه مو اخیسته، یو پر دوه موږ دلته پروفیټ هیټ کې، دا د یو پر دوه موږ پروفیټ څه کوو، لږ وړاندې هیټ شو، خو یو پر دوه پروفیټ موږ سره دا د هیټ شو، دلته لږ وړاندې هیټ شو. صحیح شو؟ مطلب داسې وایي دا ټرینډ موږ په 5 د جون وکې او کلوز څوم شو، کلوز په 1 د جون شو، په 1 د جون باندې هغه نیمه ورځ نه زیات وخت نه بعد، مطلب څه 1 د جون هم نوره ختمېدو کې وه، دا ټریډ زموږ پروفیټ کې کلوز شو. نو دغه دا پیشنس غواړي، حوصله غواړي، تاسو باید حوصله ولرئ تر څو څه وکړئ، ښه پروفیټیبل او سلو ما خپل اکاونټونه ګرو کوي، مخکې لاړ شئ. صحیح شو؟ ښه اوس دلته وګورئ موږ سره مارکیټ یو اپ ټرینډ کړی دی، اپ ټرینډ کړی، دلته اوس موږ سره څه راښکاره شوی، دلته موږ سره دا د مارکیټ اپ ټرینډ تللی دی، دلته موږ سره یو څه راښکاره شوی، ډارک کلاود راښکاره شوی. دا ډارک کلاود اوس لږ ذره قوي دی، قوي په دې دی ګوره دلته نیم په نیمه داسې وایي چې نیم په نیمه مکمل، دا د نیم په نیمه دې کینډل، دا دویم کینډل چې کوم جوړ شوی، دا نیم په نیمه څه شوی، لاندې راغلی او د نیمې کې کلوز شوی دی. دې ته موږ څه ویلی شو، دې ته اوس موږ ویلی شو چې دا یو لږ اکورسي زیات، مثال انور کې 40 اکورسي دی، اوس 55 یعنې 55% پورې دوی اکورسي شته دی. نو دلته اوس موږ څه کوو، ټریډ چېرته لګوو، ټریډ چې دی موږ چېرته لګوو، ټریډ اوس وګوره دلته یو ټریډ دلته که موږ نه مس شوی، دلته موږ بل ټریډ اخیستو، او که دا ټریډ موږ اخیستی او پروفیټ هم اخیستی او که بیا دلته موږ لاس هم کړی پروا یې نه کوله، ځکه چې موږ سره پروفیټ و، د پروفیټ نه به لږ لاس شوی، بیا موږ پروفیټ کې پاتې کېدو. نو دې خاطره شاید کم ټریډونه ستاسو لاس هم شي، تاوان کې هم شي، خو خپل ټارګیټ لږ ذره د خپل تاوان په 2 چنده ږدئ، یو نه خو زیات ږدئ، 1.5 یا 2 چنده ږدئ، چې تر څو مطلب که یو ټریډ هم لاس کېږي بل ټریډ هم پروفیټ ته ځي، نو چې هم پروفیټ هم حاصل کېږي هم ریکوري کېږي. نو دې خاطره یو پر یو نیم، یو پر 2 پروفیټ ږدئ، نه زیات ډېر ږدئ چې ځکه چې مارکیټ ډېر کم حده پورې شاید هغه ستا ټارګیټ هیټ کړي، او نه ډېر کم ږدئ چې تر څو بیا بل ټریډ کې ستاسو ریکوري په اسانه وشي، بیا 2-3 ټریډو ته ضرورت نه چې ته ریکوري وکړې. صحیح شو؟ دې خاطره دا ریسک منیجمنت، اکاونټ منی منیجمنت دا په دې خاطر مهمه ده. صحیح شو؟ ښه اوس اولنی موږ ویلي چې 4 کینډلو پورې موږ چانس لرو چې کم لاندې اوس کلوز شي ډارک کلاود کې، په څنګه په پیرسینګ کینډل کې موږ ویلي چې بره کلوز شي، اولنی دویم دریم کینډل یې نه بره کلوز شي، بیا ټریډ لګو، او په ډارک کلاود کې موږ وایو چې کینډل باید لاندې کلوز شي، اولنی دویم دریم څلورمه پورې. صحیح شو؟ نو دلته اوس موږ سره دا اولنی کینډل لاندې کلوز شوی دی، نو دې کینډل کې موږ څه کوو، دې کینډل کې موږ څنګه کوو، سیل لګو، ټریډ موږ بس د خپل کینډل څنګه شروع شي په دغه ځای کې موږ څه کوو، ټریډ لګو، ټریډ هم ولګولو، پریویس های کې موږ څه وکړو، پریویس های ګوره دلته موږ که پریویس های دلته ورکړی می دا موږ ته سټاپ لاس کې هیټ کړی دی، هغې نه پس مارکیټ لاندې راغلی. صحیح شو؟ داسې حالات راتلی شي، صحیح شو، خپل داسې حالات هم راتلی شي، خو اکثریت ما مخکې ویډیوګانو کې درته ویلي چې لکه مثال دلته اوس ما پریویس های ورکړی او هغه ټیک پروفیټ یې موږ هیټ کړی، خو تاسو عموما دا سټاپ لاس دا اوس په یو حساب سره کم لیول دی، په یو حساب سره دا یو ریزسټنس لیول دی، نو ریزسټنس لیول به دلته موږ شاته وګورو، دلته موږ سره ښه ریزسټنس لیول چې دی
کوم یو دی دا دی صحیح شو. ښه ریزسټنس لیول موږ سره دلته دا جوړیږي صحیح شو. دلته مارکیټ څو دفعې لاندې راغلی نو دې ریزسټنس لیول ته موږ دا چې رسو دا رسو یا د خپل ریزسټنس لیول نه تاسو لږ بره کوئ چې ځکه ریزسټنس لیول کې اکثریت مارکیټ ځان رسي او هغې ځینې واپس لاندې ځي نو ستاسو سټاپ لاس اکثریت شاید هیټ کړي نو د ریزسټنس او سپورټ لیول لږ معمولي بره یا لاندې چې کوئ سټاپ لاس ورکوئ. ښه دلته اوس راځو ټیک پروفیټ یو پر دوه والو نو یو پر دوه دا د موږ سره هیټ شو کنې موږ سره یو پر 15 چندو نه زیات موږ دا پروفیټ راکولی شو دې ټریډ خو نه موږ چې کوو سټریټجي سره ځو سټریټجي په مطابق د موږ سره یو پر دوه پروفیټ راکې او مارکیټ نه چې شو ووتو دا شان تاسو چې کولی شئ دلته وګورئ دلته موږ سره بل پیټرن دی دا د دې ځای مطلب مارکیټ چې شوی دی دلته مارکیټ چې شوی دی بره تللی دی دلته موږ سره بیا چې راښکاره شوی دی دا موږ سره سره راښکاره شو دلته موږ سره ډارک کلاود پیټرن راښکاره شو ګوره دلته دا نیمې پورې راغلی دی دلته موږ چیک کوو ټریډ په دې اولني کینډل دا څنګه چې لاندې کلوز شو موږ ټریډ لګو دا د پریویس های کې پریویس های موږ سره مخکې څنګه پریویس ریزسټنس ته ځو یا پریویس های ته ځو هغې نه لږ بره سټاپ لاس لګو او دا ټیک پروفیټ یو پر دوه موږ کېدو او دا د موږ ټیک پروفیټ هیټ شو صحیح شو دلته موږ ټیک پروفیټ هیټ شو. همدا شان تاسو چې کولی شئ دې ځای کې وګورو دې ځای کې موږ سره چې مارکیټ لاندې راغلی دی خاطره دلته موږ سره مارکیټ لاندې راغلی لاندې راتګ نه بعد چې جوړ شوی دا موږ سره چې جوړ شوی دلته اوس پیرسینګ کینډل جوړ شوی پیرسینګ پیټرن جوړ شوی دی دلته پیرسینګ ګوره دا کینډل لږ وړوکی دی لږ کمزوری دی خو مطلب بره راغلی د دې نیمې پورې څومره راغلی هغومره به نور هم کوي خو دې ځای پورې راغلی دا هم اوس یو پیرسینګ کینډل دی هلته خپل سټاپ لاس وړوکی کوي مارکیټ عموما لاندې راغلی دی صحیح شو مارکیټ چې شوی مارکیټ لاندې راغلی دلته موږ سره یو شی دی دا د پیرسینګ کینډل دی لږ ویک دی کمزوری دی خو د خپل سټاپ لاس چیک کوئ سټاپ لاس حتمن ورکوئ او لارډ سایز وړوکی کاروئ څو دفعې مې دا خبره تکرار کړه همدې خاطره چې تاسو بیا کنفیوز نشئ اولنی کینډل نه دی لا بره کلوز شوی نو دې نن ټریډ نه کوو دې کې موږ ټریډ نه کوو چې بره څنګه کلوز شو بیا دې بلکې ټریډ کوو نو شروع چېرته دی دې کینډل دلته شروع ده دې کې موږ ټریډ وکړو او سټاپ لاس چیرته ورکوو سټاپ لاس چې د پریویس لو کې ورکوي یا مارکیټ لږ څه ګوري که چیرې نږدې د سره شوي نږدې موږ سره لکه چې دغه نشته دی او نږدې موږ سره دلته سپورټ لیول نشته نو ځکه دلته نږدې لیول موږ سره شی دی پریویس لو دی نو پریویس لو موږ ورکړه او خپل ټیک پروفیټ یو پر دوه موږ واغوستو بلکې یو پر څو موږ ته پروفیټ راکړی یو پر څه کم څلور چنده موږ ته پروفیټ راکړی نو راځو یو پر دوه چنده ته موږ خپل ټیک پروفیټ دو او دلته موږ پروفیټ هیټ شو مارکیټ نه چې شو ووتو نو دغه شان تاسو څومره چې په دې مارکیټ کې کار کوئ انشاءالله دغه شان د اگزامپل ځان سره کار کوئ او په دې مارکیټ کې انشاءالله ډېر څه باندې پوه شئ بیا هم څه مشکل ازادانه کمنټ باکس کې کولی شئ پوښتنه او دا شانتې تاسو واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ رقم پوښتنې او که بیا هم په پوښتنه په وایس میسجو کې او په کمنټو کې حل نه شو نو انشاءالله کوشش کوم چې بیا ته یو علیحده ویډیو یا شارټ ویډیو درته جوړه کړم شارټس کې اپلوډ کړم درته یا دغسې مستقیمه غټه ویډیو ستاسو د پوښتنو د حل لپاره جوړه کړم تر څو ستاسو مشکل حل شي تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.